د واخان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د رسمي دریځ اعلان. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان واخان ته د دغه هیواد د پوځ ننوتل رد کړل او ویل دا سیمه د افغانستان برخه ده او دوی ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري. نوموړي له اسلامي امارت سره پر ښو اړیکو سربیره په افغان خاوره کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاندې ممتاز زهرا بلوچ هم ورته خبره کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون تر هغه وروسته و چې په خواله رسنیو کې داسې ګنګوسې خپرې شوې چې واخان ته پاکستاني پوځ ننوتلی او پاکستان غواړي چې د واخان سیمه د دغه هیواد برخه وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان د 15 یا پنجشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې غونډې پر مهال د واخان د لیز اړوند ویلي واخان د افغانستان د خاورې یوه برخه ده او موږ یې حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په رسمیت پیژنو. ویاند له اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د هغو ترهګرو پر وړاندې اقدام وکړي چې په افغانستان کې پټنځي لري. د علي خان پر خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو او ټینګو اړیکو غوښتونکی دی او ډیروي، خو مهمه ستونزه په افغان خاوره کې د ترهګرو پټنځي دي چې دواړه هیوادونه د څو اړخیزو اړیکو له لارې په دې اړه په اړیکه کې دي. اسلامي امارت په وار وار د ترهګرو د پټنځیو اړوند د پاکستانیو مسؤلانو څرګندونې رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د جموں او کشمیر اړوند د هند د دفاع وزیر او د پوځ د مشر وروستۍ څرګندونې بې بنسټه تورونه او څرګندونې وبللې او هغه یې رد کړې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.